د زه زیات مجبورۍ د وجې نه د ویډیو جوړوم، ځکه مجبوره شوم چې داسې یوه ویډیو جوړه کړم. خو د تاسو څخه مې هیله دا ده چې تاسو دا ویډیو په یوازې ځای کې وګورئ. که سن مو تر 18 کلونو کم وي دا ویډیو تیره کړئ، مه یې ګورئ. او که سن مو تر 18 کلونو زیات وي د تاسو څخه مې هیله دا ده چې یوه تنها اطاق ته لاړ شئ یا هم ګوشکۍ مو راواخلئ او یوازې دا ویډیو وګورئ. نن موږ او تاسو په دې باندې خبرې کوو چې څنګه خپل جنسي خواهشات کنټرول کړو. دغه جنسي خواهشات په خپل ذات کې ډېر ښه شی دی. یعنی که د جنسي خواهشات انسانانو نه درلودلی نن به بشریت دومره پیشرفت نه وای کړی، نن به موږ او تاسو دومره مخکې نه وای تللي، نن به دومره انسانان په دنیا کې نه وای. یعنی ښه شی دی، خو که موږ او تاسو ښه استفاده ځینې وکړو. بعضې شیان بیا د جنسي یا د کوم شهوت چې دی دا چې زیاتوي انسان فحشا طرف ته بیایي. تاسو به وګورئ پادشاهان به وي، د ډېر ښه نوم والا خلک به وي، د ابرو د عزت خلک به وي، خو د څو ثانیو په خاطر به خپله ابرو عزت تر خاورو لاندې کړي. اکثره ځوانان زموږ او تاسو په غلطو لارو باندې ځي. دوی داسې کارونه کوي چې د یو مسلمان ځوان سره نه ځي، بیغه کارونه ورسره نه ښایي. دوی په بدو لارو باندې لاړ شي. هغه شیان چې جنسي شهوت زیاتوي یا انسان د جنسي شهوت طرف ته بیایي څو شیان دي. لومړی شی او تر ټولو مهم شی یوازیوالی دی. تاسو به وګورئ اکثره ځوانان چې یوه تنها اطاق ته لاړ شي یا داسې یو ځای ته لاړ شي چې خلک یې ونه ګوري، دوی بیا د ګناه طرف ته ځي. د دوی فکرونو ته غلط خیالات راشي، یا موبایل راواخلي ګډه وډ شیان پکې ګوري، یا داسې فکر کوي چې زه خو تنها راغلم نو ما نو څوک نه ګوري. ګډه وډ فکرونه کې ټول فوکس یې په همدغو شیانو باندې وي. او دوهم نمبر چې د انسان جنسي قوه یا جنسي خواهشات زیاتوي هغه دا دی چې انټرنیټ دی. نن سبا به تاسو اکثره ځوانان وګورئ موبایل به په لاس کې وي، دوی به غیر اخلاقي شیان پکې ګوري، سر به په کمبله کې نه باسي. او ځکه وړوکی شی دی په هر ځای کې انسان استفاده کولی شي، یا به تنها اطاق ته ورسره لاړ شي او څه چې زړه غواړي پکې ګوري. یعنی دوی چې کله لاړ شي په هغې کې غیر اخلاقي سایټونه ګوري، یا داسې سایټونه ګوري چې هغه د انسان جنسي غریزه راپاروي. یعنی تاسو چې هغه شیان وګورئ او که جنسي غریزه مو راونه پرېږي نو دا خو په دې معنا باندې چې موږ او تاسو بیا ډېر ضعیفه انسانان یو، خو د دغه شیانو نه باید موږ او تاسو جلوګیري وکړو. دریم نمبر دا چې موږ او تاسو اکثره ځوانان چې وګورئ د ملګرو د وجو نه د دوی دغه جنسي غریزه قوي شي، د دوی سره ګډه وډ خراب مجلسونه کې یا داسې شیان ورته وښیي چې تاسو د دې لارې نه خپله جنسي غریزه پوره کولی شئ. بل ځوان چې کله د دوی سره په دغه مجلس کې ناست وي د دې هغه جنسي غریزه راپارېږي، دوی د فحشا طرف ته مخکې کېدي، دوی د فحشا طرف ته مثلا یو غلط ویب سایټ وروښیي، یا ورته وایي چې تاسو هغه فلانی د فلمونو نجلۍ کتلی ده که د نه دی کتلی، یا ورته یو غلط شی وښیي چې هغه ځوان کله هغه وګوري نو د دوی هغه جنسي قوه رابرسیره شي او دی غلطې لارې ته لاړ شي. بل مهم شی دا دی چې موږ او تاسو باید د وړو ګناهونو نه ځان وساتو. دغه واړه ګناهونه انسان کله غټو ګناهو ته بیایي. د همدې په خاطر خو الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، وایي تاسو زنا ته مه نږدې کېږئ، ځکه دغه ګناه یو کشش لري. دغه زنا داسې یو شی ده چې ته کله د هغې تر شاوخوا تاویږي لکه انګربا، آخر د ځان ته ورکش کوي، آخر تا دې طرف ته راولي. یعنې تاسو وګورئ د ابرو د عزت خلک به وي، فقط د څو د خوب خاطر به ټول شی د خاورو سره خاورې کړي. نو موږ او تاسو باید د دې نه ډېر ځان لرې وساتو، دې طرف ته نږدې نه شو. اوس دغه څو لاملونه دي، شاید ډېر لاملونه نور هم وي چې انسان د فحشا طرف ته بیایي، د انسان جنسي قوه ورسره زیاتیږي یا یې فحشا طرف ته بیایي. د دې د علاج دپاره څو طریقې دي. لومړی دا چې موږ او تاسو باید د یوازیوالي نه ځان لرې وساتو. کله چې په یوازې ځای کې ناست وي او ته داسې فکر وکړو چې ما ته غلط فکرونه یا سجونه رالویږي، ته د همغه ځای نه پورته شه لاړ شه بل طرف ته. ځکه دغه جنسي هوا یا د جنسي خواهشات چې کله په سړي راځي د یو څو ثانیو یو څو دقیقو دپاره وي. ته که د دې ځای نه لاړلې د ملګرو سره کېناستې تا فکر بدلیږي، تا بیا هغې طرف ته فکر نه ځي، نو دا هغه مسله سره ختمیږي او تاسو به انشاءالله د جنسي خواهشات کنټرول کړي وي. دوهم نمبر دا دی چې موږ او تاسو باید واده وکړو. واده تر ټولو مهم اصل دی، د دې دپاره چې تاسو خپل جنسي غریزه کنټرول کړئ. خو متاسفانه نن سبا ولورونه ځکه زیات قیمته دي، واده سخت شوی دی. ګورئ په هره اجتماع کې چې ولورونه لوړ شي، واده قیمته شي، په همغه ځای کې بیا زنا ارزانه شي، فحشا زیاته شي. ځکه ځوانان اکثره دوی د ولور پیسې نه لري، دوی په بېلابېلو نمونو باندې په واده کې مصرفونه کوي چې ډېر ورته قیمته تمام شي. نو موږ او تاسو باید ودونه ارزانه کړو تر څو مو ځوانان جنسي خواهشات کنټرول کړي، تر څو په غلطو لاره باندې خپله جنسي غریزه پوره نه کړي. دریم نمبر موږ او تاسو باید روژه ونیسو.
خپله دغه روژه نیول د انسان د جنسي قوه ضعیفه کوي او بل سړي ته د الله تعالی وریاد وي، د الله څخه ویره زیاته وي. ته چې کله روژه نیسې ټوله ورځ د عباداتو ته فکر وي، ډېر فکر د دې طرف ته نه ځي. نو موږ تاسو باید روژه ونیسو. څلورم نمبر دا چې موږ تاسو باید د هغو خلکو ملګرتیا وکړو چې د دوی پکې ناستلو د دوی سره پکې ناستلو موږ ته الله تعالی رایاد شي، د دوی سره زموږ تاسو ایماني جذبه قوي شي. موږ تاسو چې کله دوی سره کوم ایمان مو تازه شي او الله جل جلاله رایاد شي، د دین سره مو مینه زیاته شي. نن سبا اکثره ځوانان ماته مسیجونه کوي او دوی متاسفانه د خپل شهوات نشي کنټرولولی. علت یې همدغه شی دی چې دوی فحش فلمونه ګوري. دوی چې کله یوازې شي غلط فکرونه کوي، د نورو خلکو سره بېځایه خلکو سره انډیوالي شروع کړي وي. ګوره تاسو که دغه کارونه وکړئ په آینده کې تاسو ته ډېر لوی تاوان لري، زیان درته رسوي. یعنې تاسو که واده هم وکړئ بیا به دا نشئ کنټرول کولی. نو که تاسو ورو ورو ځان سره تعهد وکړئ، ووایئ چې نور دا کار نه کوم ځکه عظیمه ګناه ده، ځکه ته زیاته ګناه ده. نو راځئ خپل دغه شهوات دغو لارو نه کنټرول کړئ. زر زر بیا درته ووایم چې د کومې لارې نه یوازې مه کښېنئ. چې کله یوازې کېدئ بیرون ته لاړ شئ ملګرو سره، داسې ځای کې کښېنئ چې تاسو هغه خیالات ورک شي. دوهم دا چې روژه ونیسئ، واده وکړئ درېیم نمبر کې. او څلورم نمبر کې دا چې تاسو د داسې خلکو سره دوستي وکړئ چې د هغې سره په کېناستلو تاسو ته الله تعالی در یاد شي او ګناه ونه کړئ. السلام علیکم.